تازه خبر د افغانستان لوی درستیز له دندې ګوښه شوی دی. بلخوا جنرال سمیع سعادت ته کوم نوی مسؤلیت ورسپارل شوی دی، تازه کوم تغییرات راغلي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان دفاع وزارت کې یوه سرچینه وایي لوی درستیز ولی محمد احمدزی له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې هیبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی علیزی له دې مخکې د ځانګړو ځواکونو د قل اردو قمندان و. د سرچینې په وینا د 215 قل اردو قمندان جنرال سمیع سعادت د ځانګړو ځواکونو لپاره د نوي قمندان په توګه ګمارل شوی دی. ولی محمد احمدزی ته نږدې 2 میاشتې مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني له لوري د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی و. له هغه وروسته چې په افغانستان کې جګړې زور واخیست او وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو بریدونه وکړل، د ښاغلي احمدزي له لوري د جګړې د مدیریت په هکله نیوکې ډېرې شوې. د جګړې ډګر له تودېدو سره سره ښاغلی احمدزی د جګړې په لیکو کې نه دی لیدل شوی. وسلوالو طالبانو په تیره اونۍ کې د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي او د راپورونو له مخې په نږدې 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده. له دې مخکې په مزار شریف کې د 209 قل اردو قمندان هم له دندې ګوښه شو. له دې مخکې د ولسمشر غني او ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د ښاغلي عبدالله په وړاندیز پخوانی جهادي قمندان بسم الله محمدي د دفاع وزیر په توګه وګمارل شو. د افغانستان دفاع وزارت کې له تېرو 2 کلونو راهیسې د مشرتابه په کچه یو شمېر پرله پسې بدلونونه رامنځته شوي چې د ځینو په اند دا چاره ښایي پر خپل ځای د جګړې په مدیریت کې د کمزورتیا یو لامل ګرځېدلی وي. له دې مخکې تېره ورځ د افغانستان مالي سرپرست وزیر خالد پاینده له خپلې دندې استعفا وکړه او عالم شاه ابراهیمي پر ځای د مالي سرپرست وزیر وګمارل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.